السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د پېښور چینل کې ټولو ملګرو ته هرکلی وایو. نن چې کوم زموږ پلان دی د پلان مطابق موږ روان یو جي کاکا صاحب ته، او دا وخت چې کوم دی موږ جي ټي روډ باندې یو. زموږ چې کوم ټریپ جوړ شوی دی هغه ټریپ چې کوم دی د کاکا صاحب باره کې دی. نن د جمعې مبارکې ورځ ده او تاریخ به هم تاسو ته ووایم. نن چې کوم دی 4 تاریخ دی. نن زموږ پلان جوړ شوی دی کاکا صاحب ته، او بله دا چې زه تاسو ته د چینل باره کې لږ ډېرې خبرې وکړم. په لاره به سره روان هم یو، خبرې اترې به هم کوو. دا چینل چې کوم دی مونږ مخکې د شاعرۍ په انداز کې به چلولو د پېښور چینل چې کوم دی، خو بیا زموږ ذهن کې راغی چې زه ولې نه د پېښور په نامه باندې چینل دی، نو چې په دې کې مونږ د تفریحي مقاماتو وزټ هم وکړو. دغه رنګې د پېښور ښار او د ټولې پښتونخوا چې کوم دی کوم مشهور شیزونه دي خوراک لحاظ سره دي یا تفریحي مقامات لحاظ سره دي چې د هغې مونږ وزټ وکړو. نو نن مونږ اوس په فلحال په جي ټي روډ باندې روان یو جي تاسو کتی شئ، او مخکې روان یو سټپ بای سټپ چې کوم دی مونږ ویډیو هم کوو، تاسو سره خبرې هم شریکې کوو. نو مونږ سره اوسئ، بور کیږئ به نه، انشاءالله وزټ به درته کوو. او د کاکا صاحب کوشش به کوو چې تاسو ته مونږ ټو د پوینټ خبرې وکړو، ځکه چې ستاسو هم ټایم ضایع نه شي او انټرټین هم شئ. ښه جي دا ټایم اوس مونږ چې کوم دی بس داسې راونډ اباوټ پبو هم کراس کړې ده او د پېښور نه روان شوي یو جي. په پېښور ډېر زیات رش و، نو مونږ ځکه پېښور کې ویډیو نه کړه. او جي ټي روډ چې کوم دی لږ زمونږ ښکلی جي ټي روډ دی، ښایسته مناظر دي. نو مونږ به کوشش کوو چې هغه دی تاسو ته وښیو چې کوم لږ مزېدار وي، ویډیو کوالټۍ سره هم ښایسته راځي او تاسو یې ښه په طریقې سره کتی شئ. نو دا ټایم چې کوم دی مونږ بس پبو هم کراس کړې ده او نوښار ته ورنږدې یو. ناظرینو قدرمنو، دا ټایم بس مونږ چې کوم دی د نوښار ته داسې یو 15 منټه مزل پاتې دی. بس ډېره لاره هموالې ده جي او لږه لاره پاتې ده. او بله دا چې تاسو کتی شئ دا د پېښور نه واله تر کراچۍ پورې جي ټي روډ تللی دی. او دا جي ټي روډ چې کوم دی جوړ کړی شیر شاه سوري دی او ډېر پخوانی دی، ډېر اهمیت لري او ډېر پخوانی روډ هم دی. پاکستان او دا وخت کې لا پاکستان جوړ هم نو چې دا روډ مونږ سره چې کوم دی جوړ شوی دی. او دا ټایم چې کوم دی مونږ بس داسې یو 2-3 منټه مزل به پاتې وي نوښار ته، چې نوښار نه واوړو انشاءالله. بیا نوښار کې هم رشونه کشونه وي، نو کوشش به کوو چې مونږ بای پاس استعمال کړو. نو که تاسو هم څوک پېښور نه راځئ یا بل ځای نه راځئ که نه، نو په جي ټي روډ باندې نو کوشش کوئ چې بای پاس استعمال کړئ، ځکه چې یو خو به تاسو رش کش نه بچ شئ او ستاسو به ټایم هم نه ضایع کېږي. نو تاسو به هم بور کېږئ نه، یا به هم ټایم بچت شي. او بله دا چې په چکر نه به خوندونه هم والئ. دا جي دا د کاکا صاحب ایریا وه، دننه ورغلي، خو دننه ویډیو په دې نه کې ده چې څه زنانو رش کش وو. نو کوشش مونږ کوو چې مونږ تاسو ته بار بار ځای وښیو. او دننه چې کوم دی لږ لا مناسبه ده. خو دې خوا چې کوم دی لنګر طرف ته چې کوم دی لاندې لنګر دی، او تاسو به اوس هم وګورئ لاندې چې کوم دی دا لنګر ایریا ده. ٹھیک شو، دا لنګر ایریا ده او دغه د چې بره چې کوم دی دا یې مزار دی. نو دا چې کوم دی دا کاکا صاحب د نوښار په سیمه مانکي شریف غرونو سره چې کوم دی مزار مبارک دی خیبر پښتونخوا کې. باران هم شو جي، هم مزېدار باران دی. تاسو کتی شئ، اوس اذان ټایم هم شو، مونځ له ورځو جي. تاسو ته بس وزټ وکړو، مخکې به ګورو انشاءالله. مخکې ورځو جي مزار لاره ده. د مزار چې کوم مین ګیټ دی مخکې ورځو.